سورۃ دهر کې د مثال په تور یې ذکر کړي مکه اثبات شو د قیامت په شواهد سره او دلته په مثال سره ذکر کړي چې انسان ته وګوره مخکې نو اوس موجود دی دغه ته قیامت وایي کنه او د بشارت به ذکر کړي د مؤمنانو لپاره لسو نعمتونو ذکر وکړي په دې کې بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر یقینا راغلی و په دې انسان باندې یو وخت د زمانه لم يكن شيئا مذكورا چې نو څه شی نوم اغست شوی لم يكن شيئا مذكورا نو یې چانه پیژندنو دا څه دا څنګه ویلي چې نو بالکل په دنیا کې خو لم يكن شيئا مذكورا سو کې د نوم نه نو خبر چې انسان څه شی دی انور اچ خو موجود بزکو چې رستو راځي سورہ اباسا کې چې دا انسان الله د کوم ځای نه را پیدا کړی دی د بارانونو په ساسکو کې او د زمکو په دې رګونو کې او بیا کتل لاړې دی بیا په ونو په بوټو کې دی بیا رستو په دانو کې نو بیا رستو دا دانو نه ډوډۍ شو نو پاغي کې نو بیا چو خړې شنو وجود تراغ نو ای رو رو را روانو خو چا پیجند نه غوري الیو پیجند چې سترګې وغړولې را پیدا شکنه حين من الدهر اسی وی چې یو وخت راغلی نو الیو راغلی چې دی وکړه نو راغی کنه چې دینین وخت څنګه راغی ولم يكن شيئا مذكورا چا پیجند نه نو می چانو اوریدل چې انسان څه شی دی کنه ان خلقنا الانسان من پیدا ک انسان د نطفه نام شاجن غړي وړینا نبتلیه ازمیخ تم کو دا اراده و چې د باندې ازمیخ کو نو د ازمیخ لایقم کو کنه فجعلنا سميعا بصيرا ګرځو د لراوري دن کې ولیدون کې امتحان خو پروغ سړي باندې کیږي کنه په مړي خو څوک امتحان نه کوي نه پلیونی باندې نه چې سميع او بصير شنو بیا په امتحان یقینا خودري دې مونږ تلار سبیل لارو متوخوا د نجات اوس دغه خلانو زبردستی خو نشتا یا بشید تابعدار او یا بشید ناشکران یقینا مونږ تیار کړی کافرانو لپاره سلاسل زنجیرونه چې خپو کې به ابتراتی او اغلالن او توقونه چې مړی کې او پراتی وسعيرا او جهنم دا مختصر ونته تخویف خروی دي لپاره اوس بشارت ډیر مفصل بیانې یقینا ابرار خلق عمل صالح ولا خلق خوش قسمتا ابرار چې دا ټول عملونه پکې چې مخکې ذکر شو توحید رسالت د خلق حقوق د مساکین او د غربا او فقرا او د مور او پلار دار د جبکی دي تابرار ویل یشربون اسکل بکی من کاسن داس کاسینا کان مزاج وا کافورا چری سره جنت کافور ګټ شي کافور څه شي دی عینن دا یو چینه ده دنیا دا کافور نه یادي یشرب بها اسکل بکی پای باندې بندیان د الله یفجرونا تفجیرا ابو زیبه چې کوم پلدیزی داسین چینی دیو نهرونه دي جزان سره رواني هر کله چې دي ښا دا سوق دي نو له اوس اعمال صالحه پېښه یوفون بالنظر دا خلق دی چې وفاقي په خپل نظرونو نظر چوک نو وفا پکې کنه چتاوي چې زبد الله د رضا د پاره دا یو کار کومه دې ته نظر وي نو یوفون په دې وصفه واجب شوه ويخافون يوما يريق دا ورځنا چې شر داغي هر ځای تر رسیدلې مستطير هر ځای تر عذاب ويطعمون الطعام ورقي طعام على حبه سره محبتنا د دې مال سره ډیر محبت ته او بیا د الله په محبت سیوانه دي
داغه محبت د وجه مال ورکینو چاله ورکی مسکینانو یتیمانانو لرا او قیدیانو لرا سره دینا چې هغه وخت کې قیدیان سوکو ټول کافرانو دغه مسکینان یتیمانان اکثر کافرانو کې وګورئ الله وینا کارسي خطب خپل احسان قیدی سره او چې ورکی ول دانیت یې وی انما نطعمکم لوجه الله من تاسو له چې صدرکو طعام دا د الله د رضا لپاره لا نريد منکم جزاء نه اراده کو تاسو نه د بدلی چې ګنې تاسو موږ نه چرېنا ولا شکورا او نه تاسو نه شاباسه غواړو چې زموږ بصیبتونه کوي نه دې په لکه نیتی کړه صحیح نیت څخه ځکه موږ یریګو د خپل رب نه په ورځ باندې عبوسن چې ډیره سخت ورځه عبوس سخت ورځه قن طریرا او ډیره ترخه ده دا عملونه کولو الله دې عملونه په وجه باندې فوقهم الله وبشكر الذي لرا شر ذلك اليوم د سختي او عذاب د غیر وزنا ولقاهم وريكر دي لرا نظره تازگی وسرورا او خوشالي وجزاهم بما صبروا او بدل کې ورک دي لرا د صبر د وجنا جنتن جنت وحريرا او ريخم تکیا وون کې وی پاره کې پاغلو لو تختونو د جنت باندې ارائک پالنګونه لا يرون فيها نبوینی پاره کې شمسن ګرمي نور وبکې نه ولازم حريرا او ډېر سخت یخنی هم پکې نه ودانیتن علیهم ظلال عن الذی ویدی تاغسوری دغه جنت دانیتن علیهم سوری به ډیر زیاتو وګدو وذللت قطوفها تذلیلا او تابعداري به دغه میوه د جنت پوره په تابعداري سره کله ناست نوم بوله خپل لرازي اګه دی ولاد دنهم دغه تکلیف تباجت نه هغه ور پس راځي ويتعب عليهم بآنية من فضة ګرځولې بشي په دې باندې دا سلوخي چې د چاندي سپینو زرو دی هغه د جنت غیا دی واکوابن ګلاسنا كانت قوارير چې د شیشې وي د چې د شیشې واورې د نوې دل تخوار د شیشه ټینګيږي نه کانکې ماته یې کنه الله یې غدا شیشه نه ده قوارير من فضة او شیشه د سپینو زرو جوړه شوې ده ماتېږي نه نو شیشه وته ولې وي ځکه وته وي چې لکه د شیشه په کې پور را پورر سفکاري نو دا صفاتونه پکې دي ښا سپینواله ځکه چې اندي سپینی کنه تک سپینی او شفافواله چې د لری نه بګي څه شیخ کاری دا دوه صفاته په شیشه کې دي نو نور دانه چې کنه دا شیشه ده قدروا تقديرا دا ذکری وی پاندازې سره چې نه پکې او به دور راځي چې پاتې شي تنه انا دور راځي چې دې لاتګي او اخلاص شي نه برابر بس ويسقون فيها اسكول وشي پدی باندې کاسه کان مزاج زنجبیل چری سره به زنجبیل خد کړی سوندو زنجبیل ادرک خدا ادرک ندی دا ادرک په خلق دې لپاره خوري چې سګوپی مو پیو الوګان وغيرها ګډه کې رواني او نکی کنه هغه دانه دي هغه زنجبیل د جنت دی عینن هغه یو چینه ده فی اب جنت کی تسمى سلسبیلا اغیل نم کی خود لشوی دی سلسبیل چی اغب روانی او ختمی گی نا گردی با پدی باندی نو کران جنت ہمیشہ اذا رأیتهم کلچ تؤوینی دی نو کرانو غلامان لرا حسبتهم گمان بکی دلرنا لؤلؤا منصورا چدا چامل غلرون نوستکو چې دا سیمن دکړي دا څه صفا وي لؤلؤا منصورا او کله چې ویني ته دغه ځای کې یو جنتی رأيت نعيما وملكا كبيرا او به ویني دلته ډېر د لوی نعمت خاون ډېر د لوی بادشاہ ہے ادنا مسلمان ها ادنا جنتی چې د لوی بادشاہي به ته حاصل
عالیهم ثياب سندس راچولی وی په خپل ځان باندې جامې د نرم ریخمو خضرن چې تکشنه وي استبرق غټ ریخم د بیز وته وي وحلوا اساور من فضه او چولی وی ځانته کنګل او باهوګان د سپینو زرو او بس کی پدی باندې رب خپل شراب پاک او تبوی ان هذا كان لكم جزاء دا تاسو بدله کنه وکانه سعيكم مشکورا او تاسو چې دنیا کې خوارې کړې وي منډي موالی وي او ځانم کړول او نه عمل قبول شوی دی مشکورن تاسو عمل قبول شوی دی ترغیب قران ته عمل دار یقینا موږ نازل کړو تا باندې قران پوره په نازلولو نو صبر کوا فیصله د خپل رب ته او دې چا خبر هم معنا ولا تطع منهم عاصما او کفورا که ګناهګار دی که کافر دی دیو خبره هم معنا یو شی او بیان کا نوم د خپل رب هر وخت کې بکرت او اسیلا په سحر او مازیګر کې ومن الليل فوق د شپې کې فسجد له د شپې موږ وخت نه ضایع نشي الله ته سجده کوا وسبحوا ليلا طويلا او د الله تسبیح وایا ډیر وګدش په ډیر خواري پکې کیږي ان هؤلاء يقينا داخل يحبون العاجله دنیا سره محبت ساتي ويذرون وراهم پریخه ده اخو ارستو شاگان یومن ثقيلا غرض دی غدرنا نحن خلقناهم ما دی پیدا کړی الله وی وشددنا اسرهم اما مضبوط کړی دی بدن دی اسرهم دا بدن دی الله دومره مضبوط کړی کنه اسرهم چې دا د ملک پیټي اوچتي اخو په آرام روغ موټي بیا اسرهم کني چې انسان ته وګوري کنه اچې دې دا دومره درانه بوجونه اوچتي دا مضبوطواله دی کنه کله چې مونږ وغواړو بدلنا امثالهم بدل وکو د دې په شانت خلق نور تبديلا پوره بدلولو سره دی ولری کو انور براولو زجر دې کنه یقینا دا قران عبرت ته نو څوک چې خوښي شي چې نسی خپل رب تعالی نو دي نسی وما تشاؤون او تاسو اراده نه کوي دی او کار مگر نه چل اراده وکي بشک الله په دې حکمت والده او داخلي هغه څوک چې خوښي شي په خپل رحمت کې چې ایمان دي او ظالمان دي کنه هغه له عذاب تیار کړی ډیر دردناک